او یو داسې مجلس دی لکه د موږ په کې ناست یو چې د ثقافت اسلامي تدریس ارزښت او اغیزو په اړه باندې ملي کانفرنس دی. ثقافت اسلامي د مضامینو تشریح پرون اوس په تاسو په خپل مقالو کې شو وضاحتونه کړي دي. نو هغه ټول د دې شریعت مقدسه سره عبارت دي، د قرآن سره عبارت دي، د حدیث سره عبارت دي. نو دا مجلس خو قرآني مجلس دی، دا اذکار مجلس دی، د نصح مجلس دی. دا مستقیم د هغه روایت چې د پیغمبر علی السلام مبارک څخه مشترک رسیدلی مستقیم مصداق دي. مسلم شریف روایت کې مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دا مستقیم د دغه څلور انعامات څخه امید مداري چې دا مجلس به مستفید الله پاک جل جلاله به دا نعمتونه پر دې مجلس نازل کړي. ما په خپل پرون ژوندۍ اثار لیدل دا د مسلمانانو جذبه د علماء کرامو ایمان د علماء کرامو مینا د خپل مشر سره د مسلمانانو د امیر سره الله پاک جل جلاله خلیفہ دی. د امامت په تعریف کې موږ تاسو ویل دي ریاست عامه فی امور الدین و دنیا نیابه عن النبي صلی الله علیه وسلم. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلیفہ اعزاز او اکرام هغه سره اخلاص د الله د پیغمبر سره اخلاص دي. نو برکات په یوزات مجلس الحمدلله مشاهد. واذا مررتم برياض الجنه فارتعوا د جنت بخښه ده د څو وخت چې د سړی سواخي. نو کانفرنس مهم علمی نورانی د ثوابونو څخه ډک کانفرنس دی. الله پاک جل جلاله دې ټول موږ سره قبول کړي.